دا د کابل د کمپنۍ سیمه د کندهار هرات او داسې نورو ولایتونو اډه ده. برا خونه بیدیږم پالش نه دی پروت بالا قرار پښ کې بیدیږم نه تیش پکښ راوله لیدونکو په وی آی پی موټرانو کې دا ماشاءالله ډیر ښایسته دا ریپرشین پکښ هوارې کړي دي و بالښت هم ستا و د لیک کچردانۍ مرته پرته ده. ډېر ښایسته رسټورانټ یې جوړ کړی دی، مصرف یې هم په کړی دی، دا د مسافرو وروڼو دپاره جوړ کړی دی. تر څنګ یې د مجهزه فامیلي ځایونه لرو چې زنانو لپاره مجهزه تشنابونه، د مسجد جلال عایده مسجد لري. ستا د ډرایوري ده؟ تقریبا 14 کاله کېږي زه په دغو شرکتو کې کار کوم، ډرایورین کوم. سلامونه، د منیر ویژن یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست. کابل دی، دا د کابل د کمپنۍ سیمه د کندهار هرات او داسې نورو ولایتونو اډه ده چې د همدغه ځای څخه بسان ځي نورو ولایتونو ته. زه ځمه د رحمان بابا نمایندګۍ ترانسپورټي شرکت ته، هلته به ټیکټ کاټومه، بیا به نو ځمه د خیره سره د کندهار په خوا. دا چې وخت 7 بجې چې پاوبالا د شپې د ماښام خوا ده، نو اوس د شپې سفر کوو. دا چې د شپې سفر څنګه خوند لري، څه ډول دی، هغه به هم د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت ته په وی آی پي بس کې کوو. تاسو را سره اوسئ، زه ځمه ټیکټ کاټومه، بیا به د وی آی پي بس په اړه معلومات ورکوو چې سره کم دی، وی آی پي بس یې سره کم دی، څه ډول دی. د استاد سره به هم خبرې کوو، د لیبه د نماینده سره هم غږېږو. لیدونکو، دا د رحمان بابا د ترانسپورټي شرکت نمایندګي ده په کابل کې. د لیبه د نماینده سره هم غږېږو، خو اول به ټیکټ کاټ کو. السلام علیکم. سلام علیکم. جوړ په خیر، صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ ستړي مه سئ، جوړ په خیر، خیرات دی. زه ځمه د کابل سکندار. څو نفر یاست؟ 2 نفر یو. کم سیټان پاتې؟ ښه، خاص د مخ سیټونه راکړئ. رالو ترمینل ته زیات شمیر مسافرین همدلته شتون لري. د نورو نمایندګۍ موټران هم سته، ځکه چې ځي نورو ولایتونو ته سفر لري. نعمت الله جانه، دغه موټر ستاسو دی؟ و دغه زموږ اخرنی موټر پاته د 15 موټر متلی د 6 موټر د ان شاء الله تعالی په 9 بجې باندې حرکت کوي په خیر باندې. رالو بس ته راپورته سولو، لکه څنګه چې ویلي وو چې دا وی آی پي بس دی، ډېر ښایسته سیټان، مستریح باسته سیټان لري. کښېبنم اوه ستا سره به هم مرکه وکړمه، سفر به ولرو انشاءالله. ډېر ښایسته سفر به وي، ځکه چې وی آی پي موټران چې هغسې وی آی پي سیټان او دغسې به د استازو کلینر د هغو سره به هم خبرې کوو د خیر سره. د مسافر سره به وغږېږو. جوړ په خیر ورجانه؟ خیریت وروره، قراره تم ښه په خیر؟ الحمدلله. یوازې یې؟ و یوازې. چیرې ځې د خیر؟ کندهار ته. کندهار ته ځې؟ کندهار په رخصتي ځې که یا دغه ځای مې هلته په کندهار؟ ځای چې هلته په کندهار کې دی. څنګه چې د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت انتخاب کړی دی؟ بیخي نامې دی. نامې دی په دا خاطر باندې؟ بل وخت سفرونه پکې کړي دي؟ یاره ولا دغه مې اول و چې دا خلک یې وایي نامیان دي، سم دي. نو دا خلکو په خوله باندې راغلی کې کوم در سره دی؟ بل ملګری چې نسته که یوازې دی؟ یوازې دی. نو اوږده لاره ده تقریبا، نو نفس نه تنګېږي که یا بیا بېدېږې؟ برا خونه بیدیږم، بالښت نه دی پروت بالا قرار پښ کې بیدیږم نه تیش بالښت پروت دی، د لیبه په لاره کې بیده شوه. ته دا بالښت پکښې راوله. لیدونکو، په وی آی پي موټرانو کې دا ماشاءالله ډېر ښایسته دا ریپرشین پکښې هوارې کړي دي و بالښت هم سته و د لیک کچردانۍ مرته پرته ده.
او دا سیستم برابر دی هر څه تیار لکه کور بلا که بیجدلی کور دی و کور دی په دې خبره نشته اوس هغه لارې لا لنډې سولې چې 6 ساعته لار ده 7 ساعته لار ده و بالا نه او چې اوس لا ساعته لار وای بیا چې ښه خوب کولی ښه خوب شکې کېدی و ډېره زیاته مننه نو قدرمنو لیدونکو دا د رحمان بابا ترانسپورټي شرکت وی پی بس دی په دې بس کې به انشاءالله سفر کوو د خیر سره ځو به در کندهار پورې راورسېدلو د کابل او کندهار پر لویه لارې دا د مکور ولسوالي ده چې د کندهار او کابل پر مابین اوس څونه چې مسافر کړي دي هغونه به نور سفر مخته وړو بیا به کندهار ته رسېږو دلته رسټورانټ ته راتاسولو خلک به اودسونه تازه کوي لمنځونه به کوي او په دغه هوټل کې به ډوډۍ هم خوري دا چې دی د کندوز زیبا رسټورانټ او میلمستون په نامه دی شنوی جوړ سوی دی د مسؤل کس سره به هم غږیږم د دې رسټورانټ په اړه به معلومات هم راکړي تاسو راسره اوسئ مسؤل کس دلته راسره ولاړ دی جوړ په خیر صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی جوړ راغاست ژوند اوسئ هلته به دننه معلومات ورکو صحیح دی تاسو د دې رسټورانټ یو څو شاټونه راسره وګورئ ما او دی به ولاړ سو هلته د رسټورانټ دننه هلته به خبرې سره وکړو ډېر ښایسته رسټورانټ یې جوړ کړی دی مصرف یې هم په کړی دی دا د مسافرو وروڼو دپاره جوړ کړی دی تر څو دی وکولی سي ښه ښایسته خوراکونه ترلاسه کړي او ښه په داسې یو آزاده فضا کې مسؤل کس مو څنګ ته ولاړ دی جوړ په خیر الله مو راوله ستړي مسي د هر څه نه مخکې ګران لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او خوش خوشحاله واوسي ډېره زیاته مننه داسې کس دی چې په خبرو کې ډېر مساحت مبالغات ولري بیا نو زوم ښه پرزنټري کولی سم اول د نوم خو دې ماته رامعلوم دی ډېر وخت مو کرکټ هم سره کړی دی اوس نو نوم لیدونکو ته عمر وښیه نوم مې صمیم دانش دی د لوی کندهار یم د لوی کندهار دانش صاحب ولاړ به سو پلا به دغه رسټورانټ د مکمل رسټورانټ په اړه باندې وغږېږو وبخښئ ته لږ مغلطه څه څو ځای لري تاسو څو کسه ځایوي پر یوه وخت باندې پر یوه وخت باندې انشاءالله الرحمن د 3,500 الی 400 کسانو ځایېدل لرو موږ تر څنګ د مجهزه فامیلي ځایونه لرو چې زنانو لپاره مجهزه تشنابونه د مسجد جلال ایده مسجد لري همداسې مردانه وته مجهزه شفاق سالونونه لرو او تشنابونه د مسجد هر څه خدمات په پرتله د نورو هوټلانو خدمات ډېر ښایسته خدمات دي او ډېر ښایسته دي په دغه رسټورانټ کې یو د مسؤل کس سره مو خبرې وکړلې اوس به د مشتریانو رضایت هم د لارې څخه واخلو او هم د دې د رسټورانټ په اړه خوب هستین سفر شما چطور است شکر بخیر باشین نان چه رقم است خوب ترین بود خدا بهترین بود تا قابلی دیگه افغانستان خود جوره نداره باز اینجا آمدیم دیگه اولین بار باز اینجا بسیار خوشمزه بود نان اول بار آمدی که دیگه نه دفعه اول از اینجا آمدیم خود تازه جور شده دیگه فکر کنم ما چون وقتا نبود دیگه البته بسیار بالا پیشتر امروز 2 سال گفتیم بسیار اینجا واقعا نه چیزش بالا کار شده مقبول است تشکر زنده بخیر باشین تشکر زنده باشین بالاخره را ورسېدلو رالو کندهار ته دلته چې زه ناست یم دا ډډه په اډه کې بس ودرېدی نو اوس به د استاد سره هغه مرکه وکړو د استاد سره به یو څو پوښتنې وکړو
استاده ستړي مه سئ جوړ په خیر جوړ په خیر خیرات وروره په خیر راورسېده سفر هم په خیر سو ژوندی اوسئ قربان دې سم مخکې مې هم ویلي وه چې د رحمان بابا د ترانسپورټي شرکت هر ډرایور چې دی ډېره تجربه لري 14 کلنه 20 کلنه تجربه لري لکه څنګه چې بس ښایسته و دغسې استاز ښایسته سفر آرام سفر باندې هم را رسولي استاد محترم ما ته خو جنم راوښوئ زده مې سو دا لیدونکو ته خپل نوم ور وښیئ نوم مې نجیب الله استاز دی څونه عمر کېږي دا ستا د ډرایوري ده تقریبا 14 کاله کېږي زه په دغه شرکتو کې کار کوم ډرایورین کوم 14 کاله 14 کاله انشاءالله کېږي نو ډېر عمر دی انشاءالله و ډېر وخت دی خپله داسې ډېر ځوان معلومېږي د څو کاله یې ځان مې ساتلی دی انشاءالله د 28 کالو یم 28 کاله 28 کالو شاوخوا یم ماشاءالله نو خو بیخي داسې ما فکر کوي چې داسې 28 کلن و 25 کلن ځوان یې یا انشاءالله عمر مې ډېر دی خو ځان مې ساتلی دی په سیاره سره چې څوک راته وګوري نه پوهېږي چې دا دونه عمر دی فکر کوي چې دا د 26 کلو دی هغه سختې لارې چې بیخي پام اصلاح بنچریانې په پکښې جوړوي هغه وخت هم تا ډرایوینګ کړی دی هغه وخت د خاطرې دې راته ووایه او د اوس چې لاره ډېره صفا ډېره منظمه ده هغه وخت کې خو نو تکلیفونه مشکلاتونه ډېر وو په لاره باندې ځکه چې غلم و د لارې خطرات هم و لاره مو هم سره خرابه وه نو اوس انشاءالله لاره خو تا خپله ولیدله چې 6 ساعتو کې 6.5 ساعتو کې شهرسونه په طبیعت باندې راسې موټر ځان رسوي اوس خو ماشاءالله ډېره یعنې اوس ډېره درته اسانه سول نسبتا هغه وخت ته ډېره اوس دغسې موږ نه وایو چې دا اوس موږ ته د کابله څه اوس راورسېدلو زه نه وایم چې ما موټر چلول دی زه موټر کې راغلی یم ماشاءالله لیدونکو کله چې بیا تاسو سره راسئ خپله به تاسو ته معلومه سي خو دغه دی زه چې ورسره روان وم ما فکر نه کوئ چې زه جګر سره په دا لاره باندې سفر کوم یا دې بس ولاړې خو دغه رقم ماشاءالله د استاد اپام اسلام موږ کندهاري اصلاح ډېره ښه پښه ده چې موټر تېر کړی ده استاد محترم ډېره زیاته مننه خیر استاد څخه مننه زموږ سره مو سفر وکړې وروره د بیا راتلو په هیله مو یې وروره الله مار کله راوله موږ ستاسو په خدمت کې د ټول هېوادوالو په خدمت کې وروره ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو نو خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسوو پر لوی الله مو سپارم پاته وخت مو نیکمرغه